په ژوند کې ډېر وخت داسې کیږي چې موږ د ځینو خلکو ډېر احترام کوو، د هغو خیال ساتو او د هغو خبرې منو، خو هماغه خلک موږ کمزوري او مجبوره ګڼي. او بیا د ځینو خلکو سره موږ د زړه نه مینه کوو، د هغو دپاره خپل وخت، فکر او احساس ورکوو، خو هغو موږ ساده او بېوقوفه ګڼي. دا خبر د انسان زړه ډېر خفه کوي. انسان سوچ کوي چې زما غلطي څه ده؟ آیا د چا احترام کول غلط دي؟ آیا د چا سره رښتینې مینه کول غلط دي؟ خو حقیقت دا دی، نه احترام غلط دی او نه مینه. اصلي مسله دا ده چې موږ کله کله د خپل ځان قدر هیر کو. موږ دومره نرم او ښه اوسو چې خلک زموږ خواله مجبوري ګڼي. یاد ولرئ، ښه انسان کېدل ډېر ښه کار دی، خو دا هم ضروري ده چې خپل عزت وساتو. ځینې خلک خاموشي کمزوري ګڼي. هغو دا فکر کوي چې دا انسان جواب نه ورکوي نو هر څه پې کولی شو. خو حقیقت دا دی چې ځینې خلک ځکه خاموش وي چې هغو اخلاق او صبر لري. هوښیار انسان هرې خبرې ته جواب نه ورکوي، هغه هر بحث ته نه داخلیږي او هر بد چلند ته بد چلند نه کوي. خو دا معنی نه لري چې هغه کمزوری دی. اصلي طاقت دا ده چې انسان جواب لري خو بیا هم خاموشي انتخاب کی. همداسې مینه هم یو ښکلی احساس دی. کله چې انسان د چا سره مینه وکړي نو د هغه دپاره قرباني ورکوي، د هغه غلطیانې بخي او په مشکل وخت کې ورسره ولاړ وي. خو ځینې خلک د دې مینې قدر نه کوي. هغو فکر کوي چې دا انسان خو هر وخت زموږ دپاره شته، نو که قدر یې ونه کړو فرق نه کوي. یاد ولرئ، هغه څوک چې ستا قدر نه کوي د هغه دپاره خپل وخت قربانول عقل نه دی. مینه وکړه خو د خپل عزت سره. د خلکو احترام وکړه خو خپل عزت مه قربانوه. په دنیا کې د ټولو مهمه خبره دا ده چې انسان د خپل ځان قدر وپیژني. که تاسو خپل ځان ته احترام ورکئ، خلک به هم تاسو ته احترام درکړي. خو که تاسو خپل ځان ته عزت ورنه کوئ نو خلک به هم ستاسو قدر ونه کړي. یاد ولرئ، هر څوک خوشحاله کول ممکن نه دي، هر انسان راضي کول ممکن نه دي. ځینې وخت انسان ته نا ویل هم پکار دي. ځکه کله چې تاسو هر وخت ها وایئ نو خلک ستاسو قرباني مجبوري ګڼي. په ژوند کې یو قانون دی، خلک د هغه انسان قدر کوي چې خپل حدونه وپیژني. هغه څوک چې هر وخت موجود وي هر څه برداشت کوي او د هر چا دپاره ځان ټیټوي. ډېر خلک یې قدر نه کوي. خو کله چې هم هغه انسان د خپل ځان قدر وپیژني او خپل ژوند ته اهمیت ورکړي نو خلک هم ورو ورو د هغه قدر کول زده کوي. نو که کله تاسو ته داسې احساس وشو چې خلک ستاسو احترام مجبوري ګڼي او ستاسو مینه سادګي ګڼي نو خفه کېدل مه کوه. یوازې یوه فیصله وکړه، په خپل ژوند کې توازن راوله. نه دومره سخت شئ چې زړه مو بد شي او نه دومره نرم شئ چې خلک هم د خپو لاندې کړي. ښه انسان اوسئ خو مضبوط انسان هم اوسئ. احترام وکئ خو د خپل عزت سره. مینه وکئ خو خپل قدر هم وپیژنئ. یاد ولرئ، په ژوند کې د ټولو مهمه خبره دا نه ده چې خلک ستاسو په اړه څه فکر کوي، بلکې مهمه خبره دا ده چې تاسو د خپل ځان په اړه څه فکر کوئ. کله چې تاسو خپل ځان مهم وګڼئ، خپل ځان ته احترام ورکئ او خپل ژوند ته قدر ورکئ، نو دا دنیا به هم ورو ورو ستاسو قدر کول زده کړي. نو د نن نه دا فیصله وکړه، تاسو به د خلکو احترام کوئ او د خلکو سره به مینه هم کوئ، خو خپل عزت نفس به هیڅکله نه قربانوئ. ځکه چې هغه انسان چې د خپل ځان قدر نه کوي، دنیا هم هیڅکله د هغه قدر نه کوي.